نن زموږ د ټولنې ذهنونه د داسې نظریاتو او افکارو ښکار شوي دي چې انسان له رڼا څخه د تیارو عمق ته غورځوي، لکه الحاد، سیکولرزم، نشنلزم، ډاروینزم او په شاتو لړلي خو له زهرو ډک په سلګونو نور نظریات او افکار. دا ټول یوازې نظریات او افکار نه دي، بلکې زموږ د ایمان، زموږ د هویت او زموږ د راتلونکي د لوټلو هڅې دي. خو حقیقت یو دی او حق ښکاره دی. باطل چې څومره هڅې وکړي هیڅ کله د حق رڼا نشي ډب کولی. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو موږ به له دې ټولو نظریاتو او افکارو پرده پورته کوو او په علمي، تاریخي او منطقي دلایلو به ریښې ور واچوو. دا یوازې یوه مناظره او مباحثه نه ده، دا د عقل او روح جګړه ده. ته چمتو یې چې حقیقت واورې؟ ته چمتو یې چې حقیقت درک کړې او ویې منې؟ ته چمتو یې چې فکر وکړې؟ راځئ چې په ګډه سره یو شو او د دې سپېڅلې مبارزې په دې بهیر کې د حقیقت غږ پورته کړو.